بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زموږ موضوع د لینکس سټنډرډ سټریمز ده چې په لینکس کې کوم سټنډرډ سټریمز دي د هغې په اړه نن موضوع ده او په دغې خبره کوو چې دغه سټنډرډ سټریم څه معنی لري او کوم کارونه دغه کوي. سټنډرډ سټریمز چې دي دغه په عموم کې د دغې ځینې کارونو لپاره استعمالیږي چې تاسو ګورئ دا سپیشل کیریکټرز دي. لومړی چې دا د انپوټ سټریم ده، دغه کوم چې دی دا د انپوټ سټریم لپاره کارول کیږي، د دې لپاره چې موږ ته یو څه داخل کړي په بل څیز کې. لکه موږ اټومیټیکلي غواړو یو څه ریزلټ له یو څیز نه راواخلو، هغه په بل څه کې داخل کړو، بل فایل کې داخل کړو، نو دغلته موږ چې شی کاروو موږ هم دغه سټریم کاروو چې اوس بیا تاسو انشاءالله د مثال سره وګورئ. بیا سټنډرډ آوټپوټ سټریم ده چې موږ غواړو هماغسې یو کار وکړو خو ریزلټ آوټپوټ یا ډسپلی کړو، نو دغلته چې دا موږ دغه هم استعمالولی سو، همدغسې دغه ډبل هم استعمالولی سو، ډبل کیریکټر سپیشل کیریکټر چې ده. بیا چې دا سټنډرډ ایرر سټریم ده، ټو ورسره استعمالیږي، همدغسې ټو بیا ډبل سپیشل کیریکټر ده. دا د دې لپاره استعمالیږي چې کله موږ غواړو کله چې ماته یو ایرر راغی نو ته دغه ایرر ما سره سیف که. دلته خو موږ یوازې ریزلټ سیف کوو، خو دلته اوس دا ایرر راغی، ته وایې چې کله کمانډ که چیرې غلط و نو دغه ایرر چې کوم راځي دا ماته په ټرمینل کې مه سیف هغه کوه ډسپلی کوه، دا ماته په دغه فایل کې سټور که، دې کې واچوه، یعنې دغې کې شی که همغلته سیده بوځه. دغه سټنډرډ سټریمز دي دا د دې لپاره کارول کېږي چې موږ غواړو همدغسې یو کار اټومیټیکلي بل شي ته چې شی کو اپینډ کړو. یا دلته دغه کوم علامه چې ده دغه سپیشل کیریکټر چې ده دغه معنا چې اوور رایټ که، معنا که چیرته په فایل کې کوم څیز و د هغې له پاسه دا ور واچوه، یعنې تاسو په شی پخوانی ایسته که ډیلیټ که، په اولډ چې شی که هغه ډیلیټ که، او بیا دلته که چیرته ډبل و نو بیا چې شی کوي اوور رایټ کوي، نه دلته یا چې شی کوي یوازې اډینګ کوي، دغه ډیټا چې کوم دغه ریزلټ چې ده دا اډ که، خو پخوانی مه اوور ایسته کوه، مه ریموف کوه. دلته اوور رایټینګ کله چې سنګل وي نو دلته چې شی کوي اوور رایټ کوي، هغه ایسته کوي او دا اډ کوي، اما کله چې ډبل وي بیا هغه به وي او دا به یوازې ورسره اډ کوي. بیا چې دا د دغې مثال دلته دغسې راغلی ده، تاسو ګورئ چې د دغسې موږ غواړو ګریپ بیش کو په دغې پات کې، موږ دې کې چې شی سرچ کوو بیش، ورته وایي بیش ماته پیدا که او چې کې دغې کې واچوه. دا موږ وویلی چې ساده دا د شي لپاره د آوټپوټ سټریم ده، نو دا چې دا اوس دې کې ور اچوي، او بیا چې دا دلته ګورئ تاسو دا کمانډ شي لپاره کارول کېږي output from the command alt n the out.txt او بیا ګریپ کا etc پاس wd کې چې شی ګریپ کا، دلته چې دا دغه کوم یو ورډ سی چې دا ورډ کاونټ چې دا دغه کې یوازې ورډ موږ ته پیدا که، نو دلته چې دا اوس تاسو ته موږ همدغسې بیا هم کولی شو چې دغه ریزلټ چې کوم راوځي دا په همدغې ریزلټ ډاټ ټي ایکس ټي کې ور واچوو، بیا هم دغه مطلب دونه چې دغلته ماته چې کاونټ کېږي هغه دلته موږ سره سیف که، نو دغه چې شی ده هماغه مثال ده چې اوس بیا تاسو وګورئ انشاءالله. زه غواړم اول هماغه مثال حل کړمه، دلته راځو کیټ کوو etc پاس wd، ورته وایي دغلته چې هر څیز پیدا کېږي یا دلته چې څومره ډیټا ده دا چې شی که دا سیف که په چې شي کې result ډاټ ټي ایکس ټي کې. نو اوس دلته ګورو result ډاټ ټي ایکس ټي به دلته راغلی، تاسو ګورئ چې دغسې یو فایل دی result ډاټ ټي ایکس ټي په نوم راغی، او دغه اوس اوپن کوو چې آیا دې کې رښتیا هم هماغه څیز چې موږ کوم وښود هغه سیف سوی ده او که نه. تاسو ګورئ په کوم کمانډ کوم پات چې موږ ورکړه هغلته چې شی پاس wd ده، او پاس wd کې ټول چې شی دي ټول ورکې یوزران دي،
تاسو اوس دلته ګورئ چې څومره د یوزرانو معلومات دي دغسې په اسانۍ سره دلته راغله او دلته سیف شول. دې ځای نه بیرته وځو او دغه چې و دا چې شی و دلته اوس یوازې مونږه چې شی وکړو اووررایټ کمانډ مونږه چې کوم چې استعمال کړی ده. خو زه اوس غواړم چې دا ډبل کړمه. زه غواړم همدغې په سیم کمانډ کې یو څیز ور اضافه کړمه خو زه نه غواړم چې دا چې شی وکړي هغه ډیلیټ کړي، یعنې پخوانی کوم ډاټا چې هلته ده هغه دې وي خو دا دې یوازې ورسره اډ شي، اضافه دې سي. اوس یې که چېرته چک کړو وی آی کو ریزلټ ډاټ ټي ایکس ټي نو تاسو په آخر سر کې ګورئ چې دغلته هم د ورډ کوم سایز چې ده بیا ورډ چې ده او همدغسې بیا چې شی راغلی ده لاین نمبرز راغلي دي. نو دا چې شی و دا د ورډ سی کوم کمانډ چې و دا چې شی سو اووررایټ نه شو مګر اډ شو یوازې. تاسو په دغې دوو کمانډونو باندې پوه شولئ. د دې په مثال باندې همداسې کولی شو چې نور څومره چې تاسو غواړئ ګریپ کئ څیز فار اګزامپل مونږه دغسې یو سپیشل کریکټر ګریپ کوو په چي کې په ای ټي سي کې او ورته وایو همدغه شی که دا کاونټ که او بیا چې شی که دا سیف که په ځکه مونږه خو دلته داسې یو output dot pdf for example for directory چې ده د path change کو باید اوس دلته ګورو نو دلته هیڅ هم نه دي راغلي ځکه په دغې کوم څیز چې مونږ ورته وښودو امکان دی ولري چې په شیډو کوم فایل چې ده په هغې کې په دغې باندې هیڅ څیز هم نه وجود ونه لري نو ځکه یې مونږ ته څیز راونه ښوده. اوس که چېرته دغه دا ډایرکټري دلته نو چې هر چیز چې ستاسو ورکوئ فار اګزامپل دا ورکوو etc pass wd house ګورو پی ډي اف ګورو. اوس ګورئ تاسو ریزلټ یې کوم ریزلټ چې ده هغه راغی او که بیا هم تاسو غواړئ چې ډبل استعمال کړئ یعنې اووررایټ نه شي کوم بله ډیټا یا د یو دا ځل غواړو په همدغې اوټ ډاټ پی ډي اف باندې یو څیز اووررایټ کړو نو څنګه یې اووررایټ کوو ls هایپن l وهو او دغه چې ده دا غواړم زه چې شی کړمه اووررایټ کړمه ls هایپن l همدغلته وهو خو دا چې شی کوو دا اووررایټ کوو. اوس ګورو چې آیا دلته پخوانۍ ډیټا شته ده. تاسو ګورئ مخکې چې کومه ډیټا وه دلته هغه اوس نشته ده ځکه مونږ اووررایټ کړله نو دا چې شی و دا د اووررایټ او د دې دواړو استعمال و. اوس چې د آوټپوټ سټریمز ګورو آوټپوټ سټریم چې کوم دي هغه اوس دلته چک کوو چې آوټپوټ سټریم کوم یو دي. دلته راځو ls هایپن l او etc ګروپ ورکوو تاسو ګورئ چې چیک ریزلټ یې هملته راوښت. ګورئ مونږ درته دا د شي لپاره ډسپلی لپاره کارول کېږي
زه غواړم همدغلته بیا همدغه ریزلټ ډاټ ټي ایکس ټي کې د دې یو بل څیز هم ډسپلی راوالمه چې اوس څه کوي. خو دا زه نه غواړم چې اوور رایټ کړمه. دا ځل زه راځمه د همدغې ګروپ ډسپلی داسې رالمه چې زه غواړمه د دې ورډ موږ ته ډبلیو سی وښیه. دغلته په دغه اړخ کې ځکه موږ یوازې ډسپلی کوو، دلته موږ سره چې ډبلیو سی نه وکړه. تاسو دلته وګورئ ډبلیو سی موږ غلطي وکړله دلته، یعنې یوازې همدغه یو سینګل موږ دلته دغه اوور رایټینګ کنسپټ دلته نشته ده. یوازې موږ ځکه دلته موږ ډسپلی کوو، دلته خو موږ کوم چې کوم فایل کې سیوینګ نه کوو. دلته تاسو سره نشئ کولی چې دلته اوور رایټ یا دغسې چې شي اډینګ دا خبره دلته یوازې ډسپلی کوي چې هر رقم ته ډسپلی کوي. نو دا چې یو هماغه سمپل ډسپلی کوي. او بل چې و ټو موږ ورسره داسې کوم چې دغه ده د دغې استعمال ما درته ویل چې کله موږ یو غلط کمانډ ورکړو لکه ls هایپن l ورکوو او etc_qwr داسې یو غلط څیز ورته ښیو، دلته موږ ته څه شی راکوي، موږ ته دغسې غلطي راکوي. زه ورته وایم که چېرته دغلته دغه آوټپوټ صحیح و نو out ډاټ ټي ایکس ټي کې سیف کړه، او که صحیح نه و نو بیا یې څه شی کړه، نو بیا یې په error dot log کې څه شی کړه سیف کړه. اوس ګورو چې دغلته ګوره موږ غلط کمانډ ورته ورکړ، پات غلط ده، دلته یې موږ ته غلطي راکړله. خو اوس موږ ورته ویل چې غلطي ما ته مه ښیه، غلطي سیف ده په چی کې په error dot log کې سیف کړه. اوس ګورو چې error dot log کې آیا څه سیف کړي دي. ګورئ تاسو دلته چې هماغه غلطي کوم چې موږ دلته څه وایو ls cannot access دغه پات چې کوم ورته ښودلی دا نشي اکسس کولی ځکه دا یو غلط پات موږ ورته وښودو. نو دا چې شی و دا د error dot log و. زه غواړم همدغلته اوس یو څیز اوور رایټ کړمه. دا ځل ورته همدغه اوور رایټ کومه، دلته ورته څه شی ورکومه پاس ډبلیو ډي ورکومه او دا ځل یا داسې کومه دغومره یوازې دا غواړو اوور رایټ کوو. دا زموږ اوور رایټ نه کړله، بیرته همدغه په دې باندې اوور رایټ کوو. یو ځل ګوره موږ ورته دا راواخیستله بیرته همدې ته چیچ کړه ځکه دا اوور رایټ سوله. اوس دا غواړو اوور رایټ نه یوازې اډ وکړو، ډبل استعمالوو. اوس یې ګورو اوس بی آی که چېرته کوو error dot log کوو نو تاسو ګورئ چې اوس هم بیا هم اوور رایټ شوې ده. یو ځل یې بیا کوو. که داسې وکړو out dot txt او همداسې که error dot log اوس وی آی کوو error dot log وګورو نو دا چې ده دغسې دغه ته موږ ته هماغه پخوانی غلطي راکوي. دلته دا چې ده دا باید دغسې کوو ځکه دا که اوس یې وی آی کوو
LSL کې د دې غلطي نه راباسي. چې شی کا سیف که په چی کې په سیف همدغه فایل کې او که چیرته غلطي وه نو دا په چی کې سیف کا په علي کې. اوس وی آی علي دا د علي ته دلته دا راغی او بیا هم دغسې یو بل مثال ورکوو چې دا اوس اوور رایټ کېږو که نه. اوس بی آی کوو علي ګورئ تاسو دا یې اوور رایټ کړې ده، پخوانی ریزلټ اوس نشته ده. او که اوس سیف کوو او اوس وی آی کو علي اوس دا ګوره دلته څه وایي وی ایچ جي چې دغه دا یو نامعلوم شی د پات ده. نو دغه شی او دغه ورونو د سټنډرډ کمانډز په اړه هغه کوم بیسکس چې و دغه و هغه ورونو هیله مند یو چې په دغې سټریمینګ باندې د لینکس سټریمینګ چې مهم موضوع ده که چېرته موږ ډایرکټلي غواړو یو څیز ترسره کړو د هغې لپاره دغه کارول کېږي. تاسو مثالونه هم حل کولی شئ که چېرته چې مو څه مشکل